بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مه سئ، خدای مو روغ او جوړ لره. قدرمنو اوریدونکو، د اقتصاد او ژوند خپرونې کوربه م دا ځل درته زه فرید احمد مبارز د روزګان ولایت څخه یم. د اقتصاد او ژوند خپرونه لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ د بېلابېلو ولایتونو څخه پر بېلابېلو موضوعاتو باندې په اونۍ کې یو ځل چمتو کېږي چې دا اونۍ مو په روزګان کې د کارخونې د یو مسؤل ښاغلي شفیع الله رحیمي سره د کار اړوند غږېدلي یو چې د کاروبار څه ډول دی، څه ډول یې کاروبار پیل کړی دی، په کومه برخه کې کار کوي. دا دې ته ورته نورې اړوندې پوښتنې به د ښاغلي شفیع الله رحیمي سره په روزګان ولایت کې د یوې شخصي کارخونې د مسؤل سره وکړو. لومړی خو رحیمي صاحب کور یا باسه چې مرکې کولو ته راځیر سول او وخت یې راکړلی. ښه راغلاست ورته وایو. خیر اوسې کور مودان خیر اوسې چې تاسې راغلاست وروره زموږ پورې زموږ احوال اخلي. بس تاسې کور ودان خدا مو ژوندي لره وروره. ډېره مننه کوم ښاغلي رحیمي صاحب. لومړی که راسو تاسو کارخونې ته راسو، کارخونه کې په کومه برخه کې مو کارخونه جوړه کړې ده او کومه برخه کې کار کوئ؟ بلې هو زموږ چې زموږ دلته په کارخونه کې فعلا د ماشومانو شیان دي، ټوله خوراکي شیان دي. خوراکي شیان یې فعلا موږ 15 ډوله شیان جوړول ته، چې هغه عبارت یې د رنګ په نامه یو پاپړ دی، جنسینګ یو رقم مایچه ده، همدارنګه خندان دی او ځینې نور شیان دي، مثلا کیلویي شیان دي، یو رقم بل رقم مایچه ده او دا سلنټي ده. دا شیان جوړول ټول د ماشومانو لپاره شیان دي، بیا پیک کوو په بازار ته وړاندې کوو. دغه پیک هم دلته په همدغه ستاسو کارخانه کې کېږي؟ بلې هو پیک هم دلته موږ کوو. تقریبا د ورځې تقریبا د 6000 پورې پاکټه موږ ته دلته پیک کوو. یوه ورځ کار په دې کوو چې دغسې جوړوو یې، پخوو یې او ځینې ذایقې چې ذایقه ورسره ګډوو، په دویمه ورځ باندې بیا پیک کوو چې 6000 پاکټه د ورځې دلته موږ په ماشین تولید لري. رحیمي صاحب څومره وخت کېږي چې دغه کاروبار دې را شروع کړی دی، دغه کارخونه یې څومره وخت کېږي چې جوړه کړې ده او څومره لګښت ورباندې راغلی دی؟ بلې 4 میاشتې کېږي چې موږ دا کار را شروع کړی دی. لګښت مو تقریبا د 2 میلیون افغانۍ پورې لګښت پر راغلی دی، چې هغه پکې ماشینان هم حساب دي او همدارنګه د برق د سولري سیستم هم ورته جوړ کړی دی. ټوله 1 میلیون افغانۍ شاوخوا شاید څه زیات لا هم دونه لګښت پر راغلی دی. دغه الهام یا دغه لیوالتیا له کومې خوا څخه پیدا سوله چې شخصي کارخونه جوړه کړي؟ یا دغه کارخونه مو تقریبا ته شاوخوا 4 میاشتې کېږي چې کارخونه مو جوړه کړې ده. ولې مو کارخونه جوړه کړله په داسې حال کې چې تر ډېره پورې مثلا خلک په دې فکر دي، خلکو دا فکر پوه سوی دی، دا فکر کوي ډېری عام خلک چې اوس په اوسني بازارو کې کارخونې یا پانګونه هغسې نه چلي لکه څنګه چې مثلا اړتیا یا مثلا په تاوان کې چلي په عمومي ډول کوي. خلک د خلکو د خولې څخه وایي، خلک چې کوم نظر یا فکر لري د کاروبار څخه بهر خلک. تاسو بیا څنګه وتوانېدله؟ زړه مو څنګه ښه کوي چې راغلاست پانګونه مو وکړله؟ بلې مخکې مې وظیفه درلوده په یو شخصي بانک کې وه چې هغه تقریبا د 15 تر 20 زره افغانیو پورې زما معاش و. خو ځینې ملګري وه کور یې وه، دا موږ هر وخت په ورځنۍ وایو، هغه دا کاروبار کولی، نو هغه به موږ تشویق کړو چې مثلا که لږ پیسې لرئ مثلا طیبت کاروبار وکړئ. د کاروبار چې دی نسبت وظیفې ته ډېر ښه دی. لکه څنګه چې خلک وایي مثلا هغسې نه ده. کاروبار د 15000 افغانیو څخه بیا نو تر لاندې اتناهي پورې چې څومره پیسې شروع کېږي ستونزه نشته. د 15000 افغانیو څخه هم شروع کېږي، سړی کار وکړي او زړه ورته ښه کړي. او د خلکو په خبرو پسې که څوک ځي نو بیا به فکر نه کوم چې هغه خپل هدف ته ورسېږي. نو هر څوک چې کار کوي خپل یو هدف لري چې زه به تر دغه ځایه پورې رسېږم. نو موږ هم یو هدف لرو، انشاءالله داسې وخت به راشي چې په روزګان ته بیا د بل کوم ولایت څخه کوم هېڅ شی نه راځي. د دې ته به موږ کوم شیان چې ضرورت یې د خوراکي شیان هغه به روزګان کې تولیدېږي او روزګان ته به ټولو ولسوالیو ته به هم ورکېږي. نو کوم خلک چې دا خبرې کوي چې مثلا یا کاروبار نشته یا نه کېږي، اوس فعلا خو ښه امنیت دی. د امنیت په حساب باندې که وایي چې د ټول ولایت هرې څنډې ته چې هر ځای دوکان یې موږ خپل مواد موږ خپله وړي دي، وړلی شو. ولسوالي خو پرېږده، یعنې که دوکان لا موږ وړلی شو. نو هېڅ ستونزه نشته په کاروبار کې. کار اوس فعلا ښه روان دی، یعنې ستونزه نشته. هر څوک چې کار کوي کولی شي. ته خپله هم نور خلکو ته دا ووایه چې کاروبار وکړي، کاروبار ښه دی، یعنې هغسې په تاوان کې نه دی روان، تاوان نه کوي، ګټه کوي کاروبار. بلکې هېڅ کاروبار چې دی چې ښه مدیریت یې وشي، د کار اصول دا چې ښه مدیریت چې خپله ورته ودرېږي، مدیریت یې کړي، نو هېڅ کاروبار چې دی هغه
تاوان نه کوي، تاوان نشي کېدای. رحیم صاحب تا مخکې په خبرو کې یادونه وکړله چې لکه څنګه چې ما د خپرونې په سر کې اورېدونکو ته هم ویلي وه، او مخکې دې په یو بل شخصي برخه کې مثلا د یو کارمند په حیث کار کولی، کارمند وظیفه دې لرله، پاتې تقریبا تر 15 تر 20 زره افغانۍ پورې په میاشتني ډول معاش درلودې، ټاکلی معاش دې و. دغه پرېکړه سخته به نه وه چې فرض کړه در دې مخکې دې کاروبار کړی هم نه و، تجربه دې هم نه درلودله، په دې پیدا هم نه چې کاروبار به دونه وکولی شي چې زما د معاش بهتر سي، یا هم د زما د معاش رقم هر کله هم دغونه خصوصي سي لکه زما معاش چې دی اوس. دا پرېکړه ډېره سخته نه وه چې هغه کاروبار دې ورته پرېښولی، وظیفه دې البته پرېښوله، کاروبار ته دې مخه کړله؟ والله بالکل دا خو سخته پرېکړه وه. نو بیا هغه ملګري چې موږ سره هلته کار کولی، مثلا په وظیفه کې و، په بانک کې و، نو هغه هم یعنې خواشیني وه، خیر خو کور یې ودان چې ته باید لاړ نه سې. نو چې کله رالم نو واقعا دا خواشینونکې وه چې ما ودغه وظیفه پرېښول، کار راته نوی و، یعنې کار ما یعنې غټ راته معلومېدې، کوچنی کار و، یعنې غټ راته معلومېدې چې باید زه به څنګه مخته ته بیایم. خو په هر صورت چې کله مو کار شروع کړئ، لکه څنګه چې مخکې درته وویلې، ځینې ملګري مو چې هغه زما سره ډېره همکاري کړې ده، چې هغه په کندهار کې هم دي، په کابل کې هم دي، زما سره په کاروبار کې اوس مشورې ورڅخه اخلم، ځکه هغو دغه کار کړی، هغوی اوس کوم کار زه کوم دا هغو مخته اوس هم وړي. نو د هغو د مشورو سره سم زه روان وم ترې یوه میاشت، 2 میاشتې، 3 میاشتې پورې. اوس فعلا زه خپله په خپل کار کې پوره مهارت لرم، او زه پوهېږم چې مخکې زه هلته کارمند وم، اوس یعنې زما سره کارمندان سره تقریبا د 10 نه پورې 18 نفره، 8 نفره د دې زموږ سره کار کوي، 2 نفره په بازار کې کار کوي. نو دا زموږ سره خپله یعنې مخکې زه د یو چا کارمند وم، خو اوس نور زه کارمندان لرم چې هغه زموږ سره کار کوي، او تنخوا خو په هر صورت چې هر څومره تنخوا یې ډېر موږ تنخوا ورکوو، نو کومه ستونزه نشته فعلا. اوس رحیمي صاحب پوښتنې خو ډېرې دي، اوس به یو ځل بیا دغه تراسو کله چې تا کار شروع کوئ، په لومړي سر کې کومې ستونزې سره یو څوک کار شروع کوي، کومې ستونزې به چې تر ډېرو سره مخ شوې، خو وتوانېدې چې مثلا هغه شاته پرېږدي او یو بریالی کار وجه ورسره وکړی دی؟ هو بالکل مخکې اول د واره چې موږ کار شروع کړي، ځینې دا مواد چې موږ راوړل موږ نه ورسره پوهېدلو، نو موږ په اوله میاشت کې تاوان وکړي. ما داسې مواد راوړل چې هغه په بازار کې نه وتله، نو هغه مواد اوس هم پراته دي موږ ته، نو تقریبا 400 تر 500 کیلو پورې دا مواد مو راوړه. نو یعنې دا خیر ما ته خواشینونکې وه په هغه وخت، خو دا په کاروبار دا اصول دي، اصل دی چې ګټه و تاوان لري. د هغه سره بیا چې کله بازار مطالعه کوي، ښار مطالعه کوي چې کوم شیان دلته وځي، کوم شیان نه وځي، کوم شیان چې په بازار کې وتل هغه مو په دوه پلان هغه راوړله، هغه چې مو راوړه بیا ذایقه هغسې نه وه، هغه کم وتله. کومه ذایقې چې مثلا د نورو ولایتونو سره کړی، هغه زموږ د شیانو ذایقه او خوند هغسې نه و، څه ناڅه کمزور وي یا بل له کم و. نو په کرا باندې اوس موږ خپل هدف ته زه رسېدلی یم چې هغه مواد د کوم ځایه زه راوړم، او کوم مواد ښه وځي، او ذایقې کومې ذایقې دي، د ګرام په حساب باندې مو دلته موږ واچوو دغه مواد چې ګډوو. نو خامخا ستونزې راځي اول د واره. د بازار کتنه تا ویله چې موږ په لومړي سر کې د دغه مشکلات یادونه وکړه چې دغو سره مخ وو. د کار په شروع کې د بازار ارزیابي یا د بازار کتنه او د هغه تر څنګ د نورو کاروباریانو سره په دغه برخه کې چې کار کوي، او په عمومي ډول د کاروباریانو سره مشورې ورڅخه اخیستل او د بازار کتنه مخکې له دې چې کار شروع کړې، دغه برخه څومره مهمه ده په کاروبار کې؟ بالکل هر څوک چې یعنې اوس موږ ته دا تجربه شوه، مخکې ما ته نه وه تجربه، لکه څنګه چې تا وویله ستونزه موږ ته چې پیدا شوه، مثلا تاوان وسو څه نه څه، نو هغه په دې صورت دغه باندې چې موږ بازار نه وو مطالعه کړی، ځکه زما لومړی ځل و. نو څوک چې 6 کاله یا 7 کاله یو ځای وظیفه کوي، هېڅ کار یې نه کړی، بیا یو دم راځي کار ته، نو خامخا به ستونزې هغه کوم دغه چې مثلا کار چې کوي، مثلا باید اول د وار بازار مطالعه کړي. هر څوک چې کار کوي اول باید په خپل ساحه کې موقعیت ښه موقعیت غواړي، موقعیت تر څنګ باندې د بازار چې مطالعه کړي، د هغه د وروسته بیا مشتري راضي کول چې باید د مشتري راضي سي، پر خپل وخت باندې کوم مواد چې هغه باید ورورسېږي، او مشتري چې کوم شی غواړي هغه باید ورته اماده سي، نو بیا به انشاءالله ستونزې نه وي. چې بازار مطالعه کول ډېر مهم دي په اول چې کار شروع کوي. او اوس په راس بیرته کاروبار د کارخانې دننه موادو ته دغه مواد چې ته راوړې، بیا په کارخانه کې مثلا پیکه کوې، په عامه اصطلاح کې وایي په بستو په کتو کې پیکه کوې،
دغه مواد تاسو چې صاحب د کوم ځای څخه راوړئ کوم بیا څه ډول یې راوړئ؟ هو دا خام مواد موږ دغه سره راوړو. مثلا دغه رنګ په نامه دی، یو هغه جنسي په نامه دی، او اکثره موږ د کندهار راوړو. په دوه درو فابریکو سره دلته کار کوو. موږ د کارخونه دغه فابریکه ده، نو هغه مواد تولیدوي، خام مواد هغه بیا موږ راوړو دلته، بیا جوړوو، بیا یې پیکوو. دا اکثره شیان چې دا د موږ پیلن، زه خپله پیلن دغه سره راوړم، د کندهار سره راوړم. کندهار کې تولیدېږي، د کندهار سره راوړو. دغه شیان چې ته جوړوې ټول په ماشینري کې مثلا په ماشین جوړېږي، یا طریقې بېلابېلې جوړېدو ده، مثلا د پخېدو ده؟ بېلې طریقې لري. مثلا اوس که اول راسو موږ چې دا کوم خام مواد راوړو دلته، بیا یو ماشین تورکو هغه یې وچوي. کندهار کې هلته چې کله فابریکې مواد تولید کړي هغه یې راسن دغه ته اچوي، بوجیو ته اچوي، نو هغه څه نه څه لنده یو رقم وي. دلته چې راوړو موږ یو ماشین تورکو هغه یې وچوي، چې وچ یې کړله بیا په غوړو کې، مثلا په غوړو کې دغه کېږي، پخېږي. هغه کې پخو د غوړو څخه وروسته بیا یو بل ماشین تورکو هغه دا غوړي ځینې وچوي. نو دا دومره مرحله شوه چې غوړي یې وچ کړله، دا دومره مرحله شوله. چې هغه وچ شوله دوه وارې موږ یو مکسر ته اچوو. مکسر کې نو هلته بیا مساله ورسره لویږي. درېیمه مرحله کې مثلا مکسر ته لویږي، هغه مساله ورسره لویږي. مساله مثلا دا ذایقه چې ورته وایي، ځینې خلک ترخه شیان دي، ځینې خواږه، ځینې تروه رنګ یې، لیمبو رقم خوند یې. مکسر ته چې ما چې په مکسر کې ګډېږي، مکسر څخه وروسته بیا ځي پیک ماشین ته. پیک ماشین ته چې ځي بیا نو هغه یې پیکوي، دا کښې چې پاکټان ته اچوي. هغه څخه وروسته بیا موږ بنډلواره جوړوو. شهر بنډل یې 4 دانې دي په غټو غټو، دغه مثلا لکه دا چې ته یې وینې بوجیو رقم دغه کې اچوو، بیا نو انتقالوو دغه ته، ښار ته انتقالوو، بازار. دغه بازار چې تاسو انتقالوئ، که تاسو مخکې وغږېدلاست، دلته تاسو د کارخانه چې لرئ، دغه شان بازار کې توپیر سره لري دغه د نورو ولایتونو څخه چې راځي؟ بلکل، زموږ شیان چې نسبت نورو ولایتونو ته ارزانه هم دي، تازه هم دي. او ځینې داسې خلک شته چې دلته پیل نه اوس کارخانې ته راځي د کور دپاره چې کوم شیان وړي. مثلا راسي مثلا دلته معلومېږي دا نوي تازه شیان دي، نو د کورو دپاره دوکانداران نه، د هغې څخه هم خلک راځي چې د کورۍ د ماشومانو دپاره ځینې شیان وړي. نو ځینې د ملګري له څخه چې راسي موږ ته اډر راکېږي چې وایي دا موږ ته ترخه مه جوړوه، خواږه جوړ کړه، سبا زه راځم. بیا موږ څه نه څه ملګري مې هغه دغه ورته جوړوو. نو توپیر شته، په نرخونو کې هم توپیر شته زموږ ده، ځکه زموږ لارې چې ده د کندهار لاره فعلا جوړه نه ده. دا شیان چې دا وزن نه لري، خو حجم یې ډېر دی. نو په ترانسپورټ چې هغه ډېرې پیسې غواړي. مثلا موټران چې راځي دا شیان پیسې ډېرې، کرایه ډېره ده، نو په دې سبب پر لارې باندې خرابېږي هم. او بل توپیر یې دا دی، نو دا مواد چې موږ کله ورکوو بازار ته، نو که چیرې حتی موټر هم پرچیز شي زموږ پر دغه شیانو باندې، دا پلاستیک یې خراب شي، دا مواد موږ بېرته بیا ځینې قبلوو. موږ بیا ماشین ترکوو، یعنې دوکاندارانو سره موږ دا دغه کړی دی، وعده کړی چې دا شی خراب شي، یا یو کاټن واټن پر شوی چې دا بیا خرابېږي، چې خراب شي هغه بېرته مواد موږ قبلوو، هغه په واسطه کې بیا نور نه یو ورکوو. یعنې د کندهار نور ولایتونو خلک شاید هغسې ونه کړي، شیان یې خراب شي بیا واستوي بېرته. نو فعلا موږ خراب شوي هم نه دي، خو بیا ځینې ملګري هغه خپله کله یو شی دغه شوی خراب شوی هغه راوي، موږ هغه ایسته کړو چې نور نه یو ورکوو. پلاستیک یې خراب شوي، نور مواد یې جوړ دي، صرف د پلاستیک یې خراب شوي، پټاو شوي، یا مثلا اکسیجن اخلي دا خلطې. نو په دې حساب باندې انشاءالله موږ ته اوس ډېر ښه مشتریان موږ لرو. نو مشتریان هم شته، په نرخ باندې هم ارزانه دي. نسبت کندهار ته 20 افغانۍ 30 افغانۍ موږ په بنډل کې چې دا 140 دانې بنډل دی، 20 درجې 50 افغانۍ پورې موږ شیان ارزانه دي. په دې خاطر چې ټرانسپورټ نشته پر، نو موږ ته هم ګټه کوي، ستونزه نشته. موږ بیا دلته خپله چې مواد جوړ کړو، بیا یو نفر لرو چې هغه یې بازار ته وړاندې کوي، هغه ته بې جلا موږ خپل فیصدي ورکوو. 2 نفره دي چې یو زرنچل یو مواد توزیع کوي، نو هغه ته موږ خپل فیصدي ورکوو. دلې ته خلک دا کار سره کوي، دا نور کار چې کوي کارګر هغه جلا تنخواه ورکوو، هغه ته فیصدي ورکوو، ټوله ورځ ګرځي بازار کې. بس عمومي دلته حاجي صاحب څو نفره ستاسو سره پر کار بوخت دي په دا کارخونه کې؟ د بازار د 2 نفرو سره موږ سره 10 نفره دلته فعلا کار کوي، چې 8 نفره دلته زموږ سره کار کوي، او 2 نفره په بازار کې چې دغه 8 نفره معاش لري، او 2 نفره خو ما مخکې مو وویل چې هغه فیصدي لري زموږ سره، چې څونه کار دی کولی شي هغونه کار زه بیا فیصدي ورکوم. پانګونه په خپله سیمه کې څونه مهمه ده چې څوک پانګونه کوي، لکه تا باندې راځي وظیفه دې پرېښوله، راځي پانګونه دې وکړله،
که یو څوک پانګونه کوي ګټه بیا د خپله دغه سړي ته بیا ګټه څه او ټولنې ته بیا ګټه څه رسېدلی شي رحیم صاحب؟ ټولنې ته خو خپل ځان ته خو دا خو معلومه خبره ده چې هر یو ځان ته ګټه رسوي، تاوان هېڅوک په هېڅ وخت کې ځان ته نه رسوي تر یو حده پورې چې وسې وشي. نو ټولنې ته هم ګټه رسېږي. ګټه یې دا ده چې مثلا زموږ سره اوس فعلا دا کارګر پر کار دي، دا یو ګټه شوله. هغه ته چې څنګه ګټه دا شوله چې دوکاندار ته زموږ ګټه دا ده چې وروره مواد خراب شي یا سره مثلا پلاستیکان یې څیرې شي یا پټاو شي، دا وارې موږ ته بدلوو. دوکاندارانو ته دا یو ګټه ده. همدارنګه وروره یو بله موضوع ده چې مثلا موږ ته فرمایش هم راکوی چې مثلا دغه مواد زه دونه ستاسو غواړم په دغه ذایقه کې. هغه چې ځینې د لیمبو خوند لري، ځینې چې ما مخکې درته وویل چې ترخه دي، ځینې بیا تروه دي. نو دا ځینې دغه هم ګټه ده. مثلا اوس یو کوچنی دوکاندار نشي کولی چې کندهار ته ولاړ شي، هلته ورته ووایي چې ما ته په اډر دا شی را جوړ کړه. که ځینې مصارف کیسه ډېره ده ور جوړوي، ورته ولې نه ورته جوړوي؟ ورته جوړولی شي، هر کارخانه والا ورته جوړولی شي. خو لاسرسی چې دی هلته څه ناڅه مشکل دی چې دی به ځي. دلته موږ ته خلک راځي، یعنې دغه دوی لپاره ګټه ده. دوی ته معلومېږي چې دا شی ډېر وځي. بس مخکې دا جنسینګ و، موږ یو رقم ایستلي خوند یې ترې و، د لیمبو رقم رنګ و، خوند یې و، نو هغه ډېر نه وته. بیا په دویم قدم کې یو دوکاندار موږ ته وویل چې ته موږ ته یو 40 بنډله تر 50 بنډله پورې تریخ جوړ کړه، دا شیان چې څه ترخه وځي. بیا مواد موږ وغوښتل هغه ذایقې چې تریخ مې جوړ کړي، دا اوس فعلا بازار لري ښه ټیټ وځي. نو دغه ګټې چې مثلا موږ ته د دې راکړای شي، موږ ته اډر راکوی شي، زموږ مواد کتلی شي، تازه مواد دي. رحیمي صاحب یو ځل بیا هم د کاروبار د لپاره چې لا نور خلک کاروبار ته تشویق شي په دغه برخه کې، تا توصیه څه ده خلکو ته چې نوي کاروبارونه شروع کړي او د هغو لپاره به ستا توصیه څه وي؟ خو مخکې مو ما ویل چې مثلا د 15,000 افغانۍ څخه هم د 2,000 افغانۍ څخه هم کار شروع کړي. سړی د کار شوق ولري او کار وغواړي کار وکړي، د 2,000 څخه بیا نو تر هر څو پورې چې کار شروع کېږي. نو ما چې مخکې کار شروع کړي، مثلا چې ما د 1 میلیون افغانۍ کار شروع کړي. په 1 میلیون افغانۍ کې ما چې کار شروع کوي ما ورکړي وي 15 لکه افغانۍ. د 15 یعنې 15 لکه ما د خوا څخه کار زراوي. هغه په ما باور وکړي چې دا سړی کار کوي. یعنې ما لومړی ځل چې ما دغه سره ولیدل، هغه توصیه او دغه راته داسې کېږي داسې کېږي، په کره کره کې ما هغه پیسې مو ورکړې دي. یعنې هر کاروبار چې دی ګټه کوي. صحیح دی، تاوان هم راځي خو همیشه تاوان نه وي، همیشه تاوان یې ګټه هم لري. لکه څنګه چې دا خلک وایي چې مثلا کوم کارونه چې تاوان دي، په تاوان کې دا زما فکر دا ناممکنه خبره ده. په تاوان کې دونه وخت څوک کار نشي کوی. په تاوان کې به 1 میاشت کار وکړي، 2 میاشتې به وکړي. خو زموږ متاسفانه د دوکاندارانو د بازار د هټیوالو په خوله بس داسې یو رقم عادت شوي چې واسې کار اوس وایي کاروبار نشته، کاروبار نشته، هسې داسې دي. صحیح دی، کار خو شته، پخوا په پرتله به شاید نه وي، موسم لري، ځینې په ژمي کې شاید نه وي، په دوبي وي، ځینې شیان په دوبي ډېر وځي، ځینې په ژمي وځي. نو کاروبار چې دی تاوان نه لري، ګټه لري. نو هر څوک غواړي چې کار وکړي. مثلا ما د 15,000 څخه تر 100 پورې دی کار کولی شي. ورو کار ته به درېږي، کار ته باید ژمن پاتې شي، په کار باید ونه شرمېږي. نو کار چې دی هر څوک چې منفي خبرې کوي هغه بې معنا خبرې دي. هر کار چې شروع کوي انشاءالله په فضل د خدای هېڅ تاوان نه لري. تاوان به ولري، 1 میاشت به ولري، 40 ورځې 10 ورځې به ولري، هغه ته بیا نه لري. ما مخکې هم درته وویل چې مثلا ما اول د ور بازار نوم متلي کړی، ما کاروبار شروع کړی، ما ته څه نه څه تاوان د اوس وروسته بیا ګټه ده، اوس فعلا هېڅ ستونزه نشته. کاروبار د یوې کورنۍ د اقتصادي ودې لپاره څومره مهم دی؟ اقتصاد ته څومره وده ورکولی شي کاروبار ته، وظیفې په پرتله یا د نورو چارو کې چې بوخت دي؟ بلکل، وظیفه چې دی مثلا یو نفر وظیفه کوي، وظیفه لري، خو هغه هم ضرورت وظیفه باید وي چې ځینې خلک مثلا ستونزې لري، اقتصادي مشکلات لري، هغه باید وظیفې وکړي، ستونزه نشته، ځکه هغه ته هم ضرورت دی. خو د وظیفې او د کار تر مابین فرق دا دی، نو که څوک یو وظیفه لري دی صرف هغه معاش یو کال مثال هغه معاش دی 15,000 افغانۍ دی چاته ټاکل شوی دی، هغه به 3 کاله پورې مثلا ورکول کېږي، هغه معاش دی. نو پرمختګ نشي کولی په دې کې. څه دي په وظیفه کې، په کاروبار په وظیفه کې پرمختګ وکړي، معاش به څه ناڅه لوړ شي، خو هغه د بل تر لاس لاندې. او پاتې شو شخصي کار چې دی، شخصي کار زما په پان باندې یو خو هغه دی چې مثلا کاروبار ګټه کوي، هغه تر څنګ د کورنۍ یو غړی یا 2 غړي یا 100 غړي چې هغه هم د کاروبار زده کولی شي، چې په آینده کې مثلا دی وغواړي کار کولی شي. مثلا د کورنۍ یو غړی که یو څوک سره یا بل کارګر سره هغه یو کاروبار زده کولی شي. اوس ډېر خلک چې هغه بیا ورور وظیفې نه لري، نو کله چې کاروبار ته راشي د یو چا سره کار کوي،
نو کاروبار زما په فکر باندې ډېر ښه دی ځکه د کورنۍ غړي یا نور خلک چې تاسو سره یو کاروبار زده کوئ په آینده کې نو خپل کار کوئ نو دغه فرق شته او په اقتصاد کې د ځوان چې نسبت هغه ته چې مثلا یو نفر 15000 غواړي صحیح دی ته په دې په میاشت کې به 15000 وګټې ستا معاش 15000 و په میاشت 15000 بل میاشت 2000 ګټې بل میاشت 10000 شاید تاوان کې خو په آینده کې خپله پوهېږه په زینه پر زینه باندې د بازار ته په کتو هر څه برابرولی شي یو وخت به ستا 15000 معاش تاسو درکولی شاید هغه 18000 د میاشتې وګټې او کاروبار دې هم بل یو درچلي ته به کرا ورته ناست نو موږ ته ټول وینو چې مثلا کاروباري خلک چې دی هغه ښه دی اقتصاد یې جوړ دی تاوان خبره په کاروبار کې تاوان راځي حتما به کاروباري تاوان سره مخ کېږي کله چې څوک تاوان کوي څه کول پکار دي فرض کړه لکه تا چې ویل چې لومړۍ میاشت کې مې تاوان وکړلی څه وخت کې تاوان وکړلی بلکل که څوک تاوان کوي مثلا باید خپل حسابونه اول خو هر مازدیګر وکړي مثلا نن یې کار وکړي مازدیګر حساب ورته وکړي مصارف او مصارف چې یو ګټه ټوله سره وسنجي چې نو ما څونه ګټه کړې کارګر چې ایسته کې پیسې چې د کریر د ایسته کې برق اخته چې هغه ایسته کې اول خو باید ورځ په ورځ مثلا که چېرې تاوان کوي هغه در څنګ باید او تپ او تا یې بیا وکړي هغه نه بیا او تپ او تا وکړي موږ خپل حسابونه او تپ او تا کوو ځان سره زه خپل موږ حسابونه لرو او تپ او تا موږ حساب کوو پر هفته کې هره پنجشنبه باندې موږ حسابونه لرو نو مهمه خبره دا چې مدیریت دی د خپل کاروبار مدیریت باید ټول کار مدیریت شي خپل کنټرول لاندې راولي چې ستا د کنټروله ونه وځي داسې کار چې مثلا چې کنټروله که چیرې ووځي هم بیا کیدای شي تاوان ته ولاړ شي مثلا که پور کوې د چا سره د هغه سره سر خلاص کړه دا ښه مدیریت دی چې ورور شی درکوم در بلې پنجشنبې پورې اوس موږ مواد ورکوو ټول بازار ته پنجشنبه په پنجشنبه باندې موږ حسابونه خلاصوو حتی دی ملګري سته ده چې دغه ګیرکان موږ لرو چې شیان موږ څه وړي مشتریان چې هغه بیل پر بیل باندې حساب وکړو یو بیل چې هم ورکړو دا پیسې نه چې خپل بیل چې ورکړو دا زاړه بیل پیسې موږ ته راکوي نو مدیریت یې ډېر مهم دی چې په یو کار کې مدیریت او خپل کار ښه په کنټرول کې راولي نو دا ډېر مهم دی قرض ورکول په کاروبار کې څه ډول دی لکه چې وایي چې موږ یو بیل مثلا دی هټیوال ته ورکوځو شیان وروړو پیسې پاتې بل دوه مار چې بیا شیان وروړو زړې ونوي پیسې هم راکړو داسې قرض ورکول لنډمهاله یا اوږدمهاله قرض څه ډول په کاروبار کې چې نورې هټیوال ته خپل خپل کاروبار دې دپاره چې کاروبار دې رشد وکړي وغوړېږي قرض راځي قرض خامخا راځي قرض کېږي په قرض کې که چېرې قرض ونه شي کاروبار هم نه کېږي ځکه دی چې کوم شی خرڅوي تا ته پیسې درکوي لکه مخکې ما درته ویل چې مال موږ د یوه بیل شیان ور وو پیسې نه ژوند غواړو بله په بل بیل چې ور وړو داسې مثل دغه لرو مثلا ټیوال موږ لرو بل بیل شیان چې ور وړو دا زاړه بیل پیسې راکوي دا نوي د نه راکوي بیا چې درېیم بیل وړو دا دویم بیل پیسې راکوي دا درېیم د نه ورکوي یعنې داسې دغه هم لرو او په پنجشنبه باندې موږ دلته هفته په هفته کې موږ حسابونه سره کوو دا هم لرو حتی د نور دغه سته مثلا چې مثلا په ورځ کې موږ ته پیسې راکوي ستونزه نشته یعنې د کاروبار کې د زیان او د تاوان د مخنیوي لپاره د حساب تصفیه مهمه ده بلکل حساب بلکل مدیریت چې یو کار وکړي په هغه کې اول حساب دی او د مشتری راضي کول دي او بازار کتل دي د خپل کاروبار او د کارګرو ښه کنټرولول دي پر خپل وخت باندې کار کول دي مثلا اوس بارانونه و تېر وخت کې موږ برق نه درلود نو سولري سیسټم و نو موږ ضرورت ول د مشتری لارې بندې وې ځینې ستونزې وې پر لارې باندې نو مشتریانو زنګونه ول نو موږ مشتری نه دي خوابدي کړي نو بیا مو د جنریټر څخه کار اخیستی جنریټر مو پیدا کړي چې په باران کې موږ کار کولی ورته یو مشتری هم نه دی خوابدي شوی نو تقریبا 2-3 ورځې لارې څه ستونزې وې موټران بند پاته وه نو داسې ځینې ستونزې راځي نو مشتری ساتل او د حسابو تصفیه کول د ټولو کارخانې مثلا مدیریت کول د بازار کتل چې کوم شیان وځي اوس موږ په پلان کې لرو چې نور آینده کې بل شي د 5 خوراکي شیانو تر څنګ یو بل نوی شی جوړ کړو چې هغه اوس په پلان کې موږ لرو انشاءالله هغه به جوړوو په بازار کې موږ ته مطالعه کړي چې دا شی هم وځي په ورځګان کې نو داسې ځینې شیان سره یعنې حساب کول او تصفیه کول او همدارنګه شیان ټول مدیریت کول د یو کار دا یو اصل دی دا نو کار بیا انشاءالله تاوان ته نه ځي خیر ساجد صاحب د خپرونې وروستۍ شېبې هم دې تاسو په روزګان کې کارخونو ته ګورو یا پانګونې تر ډېره پورې نه ده سوې تر ډېره پورې خلک پانګوال زړه نه ښه کوي هم سوې نه ده تر اوسه پورې دغسې کارخونه لکه اوس چې تا جوړه کړې ده زه فکر کوم دا لومړنۍ کارخونه ده په روزګان کې په دغه برخه کې
پر خلکو چې غږ څه دی هغه خلک چې په روزګان کې دلته اوسېږي پانګونه یې کولی شي خو ولې نه ده کړې دلته یا هم زړه نه ښه کوي دغسې خلکو چې د پانګونې غږ څه دی په روزګان کې بالکل اوس خو زموږ پښتو داسې معلومه ټول ته معلومه ده مثلا چې امنیت شته هېڅ ستونزه نشته په امنیت کې د ولایت تر هر کونجه پورې همدارنګه د ولسوالۍ تر هر کونجه پورې د شپې د ورځې خپل مواد انتقالولی شي هر دوکان هر کوکې ته انتقالولی شي وغواړي هېڅ ستونزه نشته او پر پانګوالو مو دا غږ دی چې راشي په روزګان کې کارخانې خو څه کوي چې فابریکې خلاصې کړي ډېرې پیسې لري مثلا ځینې خلک هغه باید کارخانې خلاصې کړي دلته باید د چمپلو کارخانه او د پلمیټو همدارنګه د غوړو د دې شان د ودرو ځکه هغه روزګان چې دی نسبت نورو تېرو کلو ته هغه روزګان نه دی اوس نفوس زیات شوی دی ښار غټ دی او ډېر مثلا ساحه ډېره پراخه ده نفوس بیخي زیات دی هیله مې دا ده چې دې راسې ته پانګونه وکړي تر څو خپل دغه ته وطن ته خدمت وکړي همدارنګه یو خلک ورسره پر کار شي دا به ډېر ښه نو زموږ ساحه چې ده اوس ډېره پراخه ده خلک نفوس ډېر دی هر څوک چې کارخانه دلته راوړي هغې به هېڅ ستونزه شاید پیدا نه کړي هېڅ ستونزه هم نشته دغه ولایت ته په کتو هغه شیان چې راوي نو هېڅ ستونزه به نه وي انشاءالله ډېره مننه کوم حاجي شفیع الله رحیمي په روزګان ولایت کې د خوراکي توکو د یوې کارخانې مسؤل و د هوریت راډیو قدرمنو اورېدونکو د ژوند او اقتصاد خپرونه وه چې تاسو واورېدله چې کاروبار څه ډول راپیل څه ډول یې شروع په پیل کې ستونزې څه یې د ستونزو څخه د حل لارې کومې وې دغه دې ته ورته نورې پوښتنې وې چې تاسو واورېدله چې د ښاغلي حاجي شفیع الله رحیمي سره مو پر دغه اړوند بحث وکړلی رحیمي صاحب په وروستیو کې بیا هم کور دی اباد څه کور دی چې مرکې کولو ته حاضر شولې او وخت یې راکړی خیر اوسې مننه ستاسې هم کور ودان چې ورور راغلاست نو بس خدای مو سره وړلې کامیاب او خوشحاله لره بس خدای مو کامیاب لره ډېره مننه کوم د هوریت راډیو قدرمنو اورېدونکو د ژوند او اقتصاد خپرونه مو د دې ونې خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې خپرونې پورې چې بیا موږ تاسو په درنه خدمت ته راحاضرېږو تاسو پر لوی مهربان خدای سپارم د الله په امان ژوند او اقتصاد د غوره اقتصاد لارې چارې ستاسو په ژوند کې مثبت اقتصادي بدلون د هیواد د صنعت او سوداګرۍ روان حالات اقتصادي برخه کې لاسته راوړنې خدمتونه او پرمختګونه دا ټول د ژوند او اقتصاد خپرونه کې ژوند او اقتصاد